او ترقی ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدارو ده وي چې پیسې ډېره زیاته مننه د دغه درنې او پښتنې خاورې د هغې د ځوانانو د سپینګیرو او د ماشومانو صدر محفل ناست دی زما سره زما ملګري راغلي دي موږ ډېر ځایونو ته پروګرامونه تللي یو خو زه به نن دا خبره دغه کیمرې مخې ته وکړم که څوک د پښتنو اصل تصویر ګوري نو هغه دې داسې علاقو ته لاړ شي لکه دلته چې دا پښتانه ناست دي د نایاب صاحب مبشر او د ارماني دغه ټول تنظیم ډېره زیاته مننه دا خبرې زمونږ ملګرو هم کړه نور مشران به هم کوي موږ به شعرونه ووایو د سوشل میډیا چې کوم ملګري دي زمونږ دلته څه ملګري موږ نه پېژنو خو یاسر دی فطرت دی عامر بېقرار دی انور خیال دی دا پروګرامونه که څوک هم ګوري نو دغه پیجونو باندې بیا چلیږي انشاءالله د صدر صاحب په یاد باندې دغه شعرونه چې ما چې به ولیده لوټ شوی قام په ویر لالیا ما له به راکړه د لاسه زما ضمیر لالیا سپي په بنګلو کې او ګلونه په ډېرانو زه دي دا د زما د بدنصیبه قام تصویر لالیا او په برهمو د ټول عمر جړا د مصوره تصویر کې جوړه کړې دی خندا د مصوره او د مور په غېږ کې وږي ماشوم رپي د یخنۍ نه په دې تصویر دې کړې انتها د مصوره او دا څوک چې لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره دې سړي سلا د مصوره دا څوک چې لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره دې سړي سلا د مصور او په منځ د بلاګانو کې مې ښکلې تصویر جوړ کا زما سره د خپلې مور دعا د مصوره په منځ د بلاګانو کې مې ښکلې تصویر جوړ کا زما سره د خپلې مور دعا د مصوره او خوددارۍ نه راله سر وهي لګیا دی قرضداري راته ور وهي لګیا دی خوددارۍ نه راله سر وهي لګیا دی قرضداري راته ور وهي لګیا دی او د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی او د مور نوم یې په جړه د خولې نه هیږي څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دی د مور نوم یې په جړه د خولې نه هیږي څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دی او ماشوم زوی هم زما تکلیف محسوس که په تندي راله څادر وهي لګیا دی او پښتونخوا کې چې ګولۍ چېرته ګزار شي زما شک د خپلې خاورې په واکدار شي پښتونخوا کې چې ګولۍ چېرته ګزار شي زما شک د خپلې خاورې په واکدار شي نه څه وایي نه څه اوري نه څه ویني توپ نالک د دې ښار په څوکیدار شي نه څه وایي نه څه اوري نه څه ویني توپ نالک د دې ښار په څوکیدار شي بې میوې اونې له هېڅ څوک نږدې نه ځي چې غریب سړی مالدار شي نو قامدار شي بې میوې اونې له هېڅ څوک نږدې نه ځي چې غریب سړی مالدار شي نو قامدار شي د کتاب په لوستو هېڅ څوک هوښیار نه شي ګزارونه چې د وخت وخوري هوښیار شي او بنیتي به د زړه ماحول خراب کی په کوم ځای کې چې ګڼ ډېر شي بدبودار شي او له رخساره د خوشبو د لونګ هیږي په کوڅه چې د څوک راشي ستا بیمار شي ما عاجز سره نور هېڅ نشته مورجانې دا زما ځواني د ستا له نومه زار شي او چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي د جنګونو سره زړه کمزوري کېږي چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي د جنګونو سره
زړه کمزوري کېږي مینانو یې زړونه ټول سوري کړل هو الله که ستا باڼه کمزوري کېږي مینانو یې زړونه ټول سوري کړل هو الله که ستا باڼه کمزوري کېږي چې غمونه مې د کور څومره زیاتېږي نو زما دومره ویښته کمزوري کېږي او دې سړي باندې څه بل شانتې بلا ده د ظالم مخکې یې خوله کمزوري کېږي او ښایستونو له پناه نه وي عجزه زر په عمر باندې نه کمزوري کېږي او ماران د زلفو دې څه داسې په رخسارو ده وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړي مزدورکارو ده وي او ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدارو ده وي چې پیسې ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدارو ده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکم چې په لارو ده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکم چې په لارو ده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښارو ده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښارو ده وي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو ده او دا د هر چا نظر زار باندې مې شک دی د یو ښکلي په گفتار باندې مې شک دی دا د هر چا نظر زار باندې مې شک دی د یو ښکلي په گفتار باندې مې شک دی ما ته جوړ تر نشي دار باندې مې شک دی ستا د زلفو په هر تار باندې مې شک دی صحافیان او د پښتون د حق خبره غلط شوي دي اخبار باندې مې شک دی صحافیان او د پښتون د حق خبره غلط شوي دي اخبار باندې مې شک دی دوی موجودو بمونه خلکو راوړل د دې ښار په څوکیدار باندې مې شک دی او دغه آخري نظم غوښتنه ملګري کوي ما ډېر ویلې هم دی خو زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان هرڅول چې به د چا د دیواله سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې ووې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کېناسته دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړۍ خور وي په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زمونږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېد بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو او یا به راله خور راکوې هغه پښتونو او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ
بلا لزیر ورکې او زما لالا لزیر ورکې پسپو مې نظر خوري دې کړم